اویس قرنی په غره کې اوسېدل چيله او ګډې ساتلې او غره کې واورېد چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی اسمان ته وکړه خدای ما په ایمان راوړې دي او یا الله داغه نن نه پاغه بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې ته یو غاښ مات شوی نو امبوري راواغست ځان نه غاښ وېستو لکه خیال کو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو وېستو بیا لکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وېستو نو بلې د جام نه ځان نه وېستو لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل پکې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت وکړ حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا پاغ غره کې اویس قرنی اوسېږي دا غله یوسه عمر فاروق د وفات نه وروسته اجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې نور مې هیڅ نه دی کړی او دا مې اورېدلی چې زه په چامین یو غاښ مات شوی دی نو ما دا ټول وست چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه نو خدای دیتا وی نظام اسلام دیتا وی نظام اسلام یو خزراله او شکایت یو چو عمره دی خرش عمر فاروق ورترا پاسه دو لارې لور کړ نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ د خطبه وای یو غلام را پاسه دو د گریوان نیونی و منبر نه اعلان درا کیسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویل په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستاو گد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدولې جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړ چا غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخه ج منبر ته خطبه شروع دیته وی نظام اسلام چا امیر المؤمنین ته وی چې عمر فاروق ده فرش ومنډه ولا را ماشوم یې غې کې ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاوم دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی ارچا د پاره ورچا د پاره دی وې زما د غي کې ستا امانت ته استازوي ما سره زنا کړی دا دغه نه پیدا وې چې خاوې وې زبي بي په مخه ده کور تراغه او زوی د سر نرونی او دیوال سره ډغري ور او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وهي لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډېر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چره معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو او چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د درو وهلي زخمونه ورته خایا
او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لکه سات چې تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام